السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یې شپې ورځې د ژوند زندګي او صحت مو هم ښه وي او زموږ ټکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو چمتو کړې یو خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو هم د پریمس اپلیکیشن په باره کې لکه څرنګه چې ډېرو ملګرو زموږ ته میسیجونه پرېښودلي په وټساپ باندې دوی دا غوښتنه کړې وه چې مثال موږ ته باید یوه داسې ویډیو جوړه کړي چې موږ څنګه کولی شو په خپل پریمس اپلیکیشن کې کوم مشکلو سره مخامخ شو مثال یا زموږ پیسې نه لیږل کېدې یا زموږ هر ډول مشکل چې وي مثال موږ څنګه له پریمس اپلیکیشن سره د خپل مشکل شریکولی شو یعنې دوی سره موږ څنګه کانټیکټ کولی شو څنګه د دوی سره موږ په تماس کې کېدلی شو په کومه طریقه نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا ښایم چې څنګه تاسو د پریمس اپلیکیشن سره څنګه تاسو په تماس کې کېدلی شئ او څنګه د دوی سره خپل مشکل شریکولی شئ چې تاسو د دوی لخوا ځواب ترلاسه کړئ نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو ستاسو ټولو خوږو دوستانو ملګرو څخه زه هیله کوم که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی یاست او زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو حتما یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نوره مهمې بهترینې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي نو راځئ اوس ځو د ویډیو لور ته خبره ډېره نه اوږدوم دلته به تاسو راشئ ملګرو لومړی خپل پریمس اپلیکیشن نه به کلیک وکړئ دلته موږ په دوه ډوله خپل مشکل چې دی د پریمس اپلیکیشن سره شریکولی شو مثال که ستاسو موبایل یا سسپینډ شوی مثال تاسو غواړئ چې د دوی سره مشکل شریک چې زما موبایل مثال وبخئ زما اکاونټ مو ولې سسپینډ کړی یې څنګه تاسو د دوی سره په اړیکه کېدلی شئ یا مثال ستاسو پیسې نه لیږلي کېږي بعض وخت دا مشکل چې د پریمس اپلیکیشن څخه پیسې نه لیږلي کېږي دا مشکل تاسو شریکوئ چې زما پیسې ولې نه لیږلي کېږي څه مشکل دی یا هر ډول یا مثال ټسکونه نه ته راځي دا مشکل شریکوئ دا څنګه تاسو شریکولی شئ د دوی سره او څنګه میسیج لیږلی شئ نو لومړی خو تاسو ته زه د میسیج طریقه ښایم چې مثال تاسو میسیج څنګه لیکلی شئ او بله هم ډېره ساده طریقه ده چې تاسو د دوی سره په اړیکه کېدلی شئ نو دلته موږ لومړی راځو قانون ته که ستاسو اکاونټ پښتو کې دلته به تاسو په قانون نه کلیک وکړئ هر کله چې دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو بیا له موږ سره اړیکې په همدې کلیک وکړئ دلته بیا ملګرو تاسو مثال دلته کنیکشن کار پرېښود لږ انتظار کو دلته لیکلي مثال یوه غوښتنه وسپارئ دلته لیکلي چې کنیکشن کار نه کوي نو تاسو بیا په همدغه نه کلیک وکړئ زه لږ انتظار کوم چې نټورک کار وکړي دا اپشن فعاله شي انشاءالله دا اپشن به فعال کېږي خدای به فضل زه بیا دوباره کلیک کوم دلته مو بیا کلیک وکړ تاسو وینئ هر کله مو چې هلته کلیک وکړ په یوه غوښتنه وسپارئ نو دلته ستاسو مشکل ښیي مثال ستاسو کوم مشکل لرئ مثال ستاسو نغدو پیسو ویستنه مشکل لرئ په نغدو پیسو ویستنه کې پیسې مو نه ایستل کېږي د دندې بیا کتنې مثال دنده نه ته راځي مثال ټسکونه د دندې شتون مثال دنده نه پیدا کېږي ستاسو په اکاونټ کې نه وي د دنده په باره کې کومه مسله یا د کاریال تېروتنه د قانون ځنډونه مثال د دندې ځنډونه ځنډ وخت لپاره نه ترسي هر ډول مشکل چې تاسو لرئ هغه به دلته انتخاب کړئ نو موږ د نغدو پیسو مشکل دلته انتخابوو چې زموږ پیسې ونه لیږل کېږي یا مثال زموږ دنده شتون نه لري زموږ دنده ولې نه لیږل کېږي موږ په دا نه کلیک کړو دلته بیا تاسو د مخکې نه کلیک وکړئ که خامخا دلته مثال ستاسو اکاونټ په انګلیسي کړو نیکسټ اپشن بیا به کلیک کړئ دلته موږ کلیک کړو تاسو وینئ ملګرو دلته تاسو لاند میسیج ولیکئ چې هر ډول میسیج تاسو لیکئ تاسو دلته خپل میسیج ولیکئ مثال هر څه چې لیکئ هر څه مثال تاسو ولیکئ پښتو په انګلیسي مشکله نه ده خو ډېره به ښه وي چې تاسو په انګلیسي ولیکئ که په انګلیسي تاسو نه پوهېږئ تاسو نه وي زده مثال تاسو مشکل لرئ بیا پښتو ولیکئ هم دوی تاسو ته ریپلی درکوي نو که تاسو غواړئ مثال چې یا د کوم مشکل سکرین شاټ تاسو د دوی سره شریک کړئ یا د سسپینډ اکاونټ یا هر ډول کوم مشکل چې تاسو غواړئ سکرین شاټ هم د دوی سره شریک کړئ نو دلته بیا تاسو په دا ټچ فایل نه کلیک وکړئ هر کله چې په دلته به دا نه کلیک وکړ تاسو به دلته مثال یا زما اکاونټ ولې سسپینډ دی زه دا مشکل دوی سره شریک کوم تاسو په دا نه کلیک وکړئ یا تصویر نه دلته د اډ بټن نه کلیک کړئ دلته بیا د بیک بټن ووایئ موبایل کې تصویر دلته به فایل ټچ شوی اتومیټک نو همدا طریقه وه دلته خپل میسیج ولیکئ او دلته کوم فایلونه تصویرونه چې سکرین شاټونه ټچ کوئ په همدې طریقه ټچ کړئ او بیا چې غواړئ چې سینډ یې کړئ لنډ په همدغه نشان نه کلیک وکړئ ستاسو ایمیل به سینډ شي خو زه اوس نه سینډ کوم میسیج ځکه چې زما په اکاونټ کې کوم مشکل نشته پریمس کې زه نه غواړم چې دا سینډ کړم دا زه ډیلیټ کوم نو بله طریقه زه تاسو ته وښیم ملګرو دا همدا طریقه وه
تاسو په بله طریقه تاسو لاند ایمیل هم کولی شئ. د ایمیل له لارې هم تاسو د دوی سره په تماس کې کېدلی شئ. د پریمس اپلیکیشن کمپنۍ چې کوم رسمي ایمیل دی تاسو هغې ته ایمیل هم کولی شئ، خپل مشکل شریکولی شئ. دوی تاسو ته په ډېر لاند وخت کې ریپلی درکوي. حتما زه هم خپل کوم مشکل چې په پریمس اپلیکیشن کې زه سره مخامخ شوم، یا زما پیسې نه لګېدل کېږي، یا زما ته ټسکونه نه لري، زه دوی ته خپل ایمیل وکړم مثال، یا د میسیج د لارې هم لومړۍ طریقه مې ورته وښیله. دوی مو ته ځواب راکړي چې ستاسو دا مشکل یا موږ په دا مشکل نه لګیا یو، تاسو صبر وکړه. څه موده مخکې زما پیسې نه لیږل کېدې، بیا ما دوی ته ایمیلونه وکړل، میسیجونه مې هم وکړل، بیا ځواب راکړ چې موږ په دا مشکلو نه لګیا یو، دا ستونزه هواروو، خو تاسو پیسې کومه ستونزه سره نه مخامخ کېږي ستاسو اکاونټ، او تاسو فقط انتظار وکړئ څه وخت. نو ما انتظار وکړو، مشکل حل شول. بیا دوی مو ته ایمیل وکړي چې ستاسو مشکل حل شول، تاسو اوس کولی شئ چې پیسې ولیږئ. زه تاسو ته اوس د ایمیل طریقه هم ښیم، د دوی رسمي ایمیل هم درته ښیم، تاسو د دوی همدغه ایمیل ته ایمیل هم کولی شئ. نو تاسو هر کله که تاسو ایمیل کوئ، تاسو به یو ایمیل ادرس ولرئ. مثال تاسو به یو ایمیل جوړ کړی وي، که هغه جیمیل وي، مثال په جیمیل باندې وي، که په یاهو نه وي، که په هاټ میل باندې وي، چې په هره کمپنۍ کې وي. خو دلته چې ډېره مشهوره ده په افغانستان کې، ډېر خلکو سره بلد دي، د جیمیل سره بلد دي، چې ډېر خلک جیمیل څخه کار اخلي. نو موږ هم غواړو چې د جیمیل څخه ایمیل وکړو. نو تاسو به راشئ خپل موبایل کې به جیمیل ولټوئ. دلته به په جیمیل نه کلیک وکړئ. هر کله چې په جیمیل کلیک وکړ، دلته به تاسو بیا په د اډ نشان باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په دا نه کلیک وکړ، دلته به تاسو د پریمس اپلیکیشن کوم ایمیل ادرس چې دی هغه دلته ولیکئ. نو زه لیکم دلته د پریمس اپلیکیشن ایمیل ادرس سپورټ اټ پریمس ډاټ کم. تاسو به همدغه ایمیل ولیکئ، دا د دوی رسمي ایمیل دی. دلته تاسو وینئ ټچ هم که دغه ته به تاسو دا به تاسو ولیکئ. دلته به تاسو خپله موضوع ولیکئ، مثال ستاسو د څه شي موضوع ده، څه مشکل دی، مثال ستاسو اکاونټ سسپینډ دی، مثال پیسې نه لیږل کېږي. زه لیکم چې زما اکاونټ بند دی، اکاونټ مشکل، هر څه چې تاسو لیکئ به تاسو ولیکئ. که پښتو لیکئ، که په انګلیسي میسیج لیکئ، که تاسو هر کله میسیج ایمیل په پښتو که تاسو سبجیکټ هم په پښتو لیکئ، که ایمیل او مثال کوم پاراګراف په انګلیسي لیکئ، بیا تاسو دا هم په انګلیسي لیکئ. نو زه غواړم چې په انګلیسي ولیکم، خو ډېره بهتره هغه ده چې تاسو په انګلیسي ولیکئ. که په انګلیسي نه پوهېږئ، په پښتو هم مشکل نشته، دوی تاسو ځواب درکوي. په پښتو ولیکئ، تاسو په انګلیش نه پوهېږئ. زه لیکم مثال اکاونټ suspend problem. تاسو چې هر ډول مشکل یا ولیکئ دلته، او دلته بیا خپل پاراګراف ولیکئ. مثال کومه پوښتنه چې تاسو دوی څخه لرئ هغه غوښتنه معلومات ولیکئ، او بیا که تاسو غواړئ چې سکرین شاټ مثال دې سره ټچ کړئ، دلته به د ټچ فایل نشان نه کلیک وکړئ. دلته بیا ټچ فایل انتخاب کړئ، او ستاسو په کوم ځای کې تصویر یا نه کلیک وکړئ، او دلته بیا اډ شي. مثال دا تصویر دی، دلته تصویر دلته را اډ شو. نو په همدې طریقه بیا تاسو په دا سینډ نشان نه کلیک وکړئ، ستاسو ایمیل ادرس به دوی ته سینډ شي، او دوی به تاسو ته اندازه په 1-2 ساعتو کې، یا په مثال 4-5 ساعتو کې، که نه حتما په 4 ساعتو کې حتما تاسو ته ځواب درکوي چې مثال ستاسو دا مشکل دی یا همدا ډول مشکل دی. که ستاسو مشکل حل کېدل دوی ته وایي چې حل کېږي، که نه حل کېدل بیا هم دوی ځواب درکوي چې ستاسو مشکل نه حل کېږي. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې دوی سره په تماس کې شئ. همدغه دواړه طریقې نه تاسو هره طریقه استعمالوئ. تاسو کولی شئ چې د پریمس اپلیکیشن سره رسما اړیکه ونیسئ. نو د اوس دپاره ملګرو د خدای په امان ویډیو مو که خوښ شي لایک یې هم کړئ، او د نورو خوږو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه هم د همدغه ویډیو څخه برخمن شي، هر هغه څوک چې پریمس اپلیکیشن استعمالوي. د اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت ټولو ملګرو ته چې هر ځای کې یاست.